یو ملګری سوال کړل، سوال غره د حیا خلاف دی، لہذا هغه کسان دی ویډیو ګوري چې کوم بالغ دي یا شادي شوده دي، ماشومان دي، دا ویډیو هرگز نه ګوري. سوال دا کړل چې زما د خزي چې کوم خور را سالید چې ویل کېږي دا هغې سره زما ناجایز تعلقات او تقریبا 10-15 ورځې مخکې پورې د هغې سره زما ناجایز تعلقات اوس د هغې واده شوی دی. نو آیا د هغې مخې ته چې کوم نکاح دی په هغې باندې بس اثر پرېوځي؟ ځکه چې 15 ورځې کېږي چې د هغې سره زما غلط تعلقات اوس د هغې نکاح شوی دی. نو آیا د هغې چې کوم مخې ته نکاح دی هغه جایز کېدی شي یا نه شي کېدی؟ دغه شانتي خپل د نکاح په حوالې سره تپوس کړل چې زما د ښځې خور سره زما غلط تعلقات، نو آیا زما په نکاح باندې په دې باندې څه اثر پرېوت یا نه دی پرېوت؟ ګوره مین خبره دا ده چې د چا سره غلط تعلقات، نامحرم سره هر قسم له تعلقات، چاہے غلط تعلقات یا سي تعلقات چې کوم دي دا بالکل ساتل ناجایز دي، په اسلام کې حرام دي. دغه وجه ده چې په اسلام کې الله رب العزت چې کوم دغه پرده فرض کړل، د پردې فرض کولو مطلب او مقصد هم دغه دی چې دا مسلمانان څه شي د ګناهونو نه بچ شي، بد نظري ونه شي. چې پرده کېږي نو بد نظري به نه کېږي، چې بد نظري نه کېږي مخې ته به زنا نه کېږي. د زنا لومبۍ سړی سره هغه بد نظري ده، چې بد نظري وشي آپس کې یو بل ویني، د هغې نه بعد چې کوم بیا مخې ته تعلقات بړاوېږي، نو د هغې چې کوم خاتمه کېږي هغه بیا په بدکارۍ باندې کېږي. نو لہذا دې باندې چې کوم دی هغه خو شرعي حدود دي، که زنا ثابت شي شرعي ګواهانو سره، د هغې بیا ځانه چې کوم سزاګانې دي حدود دي هغه خپل پځې دي، هغه په دې کې نه بیانوم. اوس په دې کې چې کوم سوال شوی دی هغې جواب چې کوم دی درکول ضروري دي. سوال دا کړل چې آیا د دې 15 ورځې مخکې 15 ورځې کېږي چې د هغې سره زما ناجایز تعلقات، اوس د هغې واده شوی دی، آیا د هغې مخې ته نکاح کېدی شي یا نه شي کېدی؟ نو د هغې نکاح بالکل مخې ته کېدی شي، په هغې باندې چې کوم دی څه ممانعات نشته. البته د خپل د نکاح خبره کړله چې زما په نکاح باندې د هغې سره څه اثر پرېوت دی یا نه دی پرېوتی، نو یاد وساتئ چې ستاسو نکاح بالکل برقرار وي، په هغې باندې څه اثر نه پرېوځي. خو البته په کوروالي کې به تاسو احتیاط کوئ په دې حوالې سره چې لکه 15 ورځې ستاسو کېږي چې تاسو تعلقات وو، اوس د هغې نکاح شوی دی، د نکاح نه بعد چې کم از کم یو ماهواري پرې راشي، یعنې یو حیض پرې راشي، میاشتې چې کوم بیماري راځي په زنانه باندې چې هغه پرې راشي او تېره شي، نو د هغې نه بعد بیا ته خپل کور والا سره کوروالی کولی شي. د هغې نه مخکې چې څو پورې د هغې بیماري نه ښکاره شوي، نو ته خپل کور والا ته نشي نږدې کېدی، دا ستا لپاره حرام دی. او که چېرې په ګېډې باندې وړی ستانه، د هغې نه بعد چې کوم دی چې څو پورې د هغې بچې نه شوي، تر هغې پورې ته خپل د کور والا سره نشي میلاودی، د ستا لپاره خپل د کور والا سره میلاودی چې کوم دی هغه حرام دي. چې کله بچې پیدا شي نو د هغې نه بعد بیا چې کوم دی خپل د کور والا سره ته همبستري کولی شي، کوروالی کولی شي. دا مسلې تپوس کړی دی، امید کوم چې دا مسله به ستاسو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.